نو امریکایانو دومره پیسه ولګولو، دا یې د څه دپاره لګول؟ دا دې دپاره چې یریدون ان تضلوا السبیل، مسلمان د ګمراهۍ او د بېلارې کولو دپاره دوی په میلیونونو پیسې لګوي. دوی په کرکټ باندې دومره سرمایه ګزاري کوي یهود چې د هغې اندازه نشته. ولې؟ وجه دا ده چې د کرکټ په واسطه باندې دوی یو کس نه ګمراه کوي، بلکې په میلیونونو ځوانان د یو قوم او د یو ولس هغه دوی ګمراه کولی شي. هغه څنګه ګمراه کوي؟ نو هغه اصل کې د دین د ژوند د مقصد د معنویت دا خبرې د ځوان نه هیر کړي چې زه څه دپاره پیدا یم. زه یو ځوان یم، دې سره سره زه مسلمان یم، د مسلمان په کور کې پیدا یم. زما مسؤلیت څه شی دی؟ زما مسؤلیت دا دی چې خورا او اسکا او دا خلکو نه پوښتنه وکړه چې نن به میچ د شا سره وي، څوک به وي، په کوم ځای کې به دا میچ رواني، بیل بیل کیلاړیانو نومونه خلکو ته یاد وي. دا ولې؟ دا په دې باندې سرمایه ګزاري کېږي. یشترون الضلالة، یو کرکټي ته چې په لکونو ډالره انعام ورکولی کېږي، دا دې دپاره ورکولی کېږي چې د ډېره غټه توره وکړه، دنیا یې فتح کړه، ظلم یې په دنیا کې ختم کړه، انصاف یې په دنیا کې حاکم کړه. نه، دا اصل کې دا دې دپاره کېږي چې څنګه ځوان نسل دنه خپل مقصد د ژوند هیر کړي. یوازې کرکټ نه دی، خو دا غټه فتنه په دې معنا ده چې د هر اسلامي ملک چې هغه کرکټ لري، د هغې ملک ټول ځوانان الا ماشاء الله کم ځوانان به داسې وي چې هغوی جهاد، اسلام، قرآن، په مسلمان خفګان، په اسلام خفه کېږي. دا ډېر دردمن ځوانان، ډېر کم ځوانان وي. نور ټول لاوبالي، بې هدفه، بې مقصده، لوپرمجازه داسې ځوانان دي. لکه څنګه چې دا کرکټیان هم داسې خلک دي، لاوبالیان، د مکتب او د پوهنتون په مضمون کې پاتې، لوپران، لوچکان، بې هدفه، بې مقصده. همدارنګې د دوی پسې روان خلک هم همدغسې دي.